دوی سوال قبول شوی و دا ناوې او دغه دا تیږه ګرځېدلې وه او دا خلک چې دا بې مېوې ونه او دا دغه ګرځېدلي دي. زیارت ته راغلې سوال دې وکړه په زړه دې زه وم که دې نور کول سوالونه. دا په دې انقلاب کې دا د روسانو وخت کې دا ځای بمبار شوی و. دا خو دا بعضې خلک چې دلته راځي دا په دې عقیده دي یعنې دا چې الله تعالی موږ ته دولت راکړي پیسې راکړي موږ ته د دې لپاره دغه تیږې راټولوي. هر مرض به چې و د هغې لپاره د اکثره خلکو به اولادونه نه کېدل دلته راتلل. بعضې خلک به هر څه تکلیف به چې و راتلل به دلته. بسم الله الرحمن الرحیم. د ګل وطن درنو لیدونکو سلامونه، نیکې هیلې احترامات مې ومنئ. هیله من یم چې ښه به اوسئ، ژوند او کار به مو د زړه په خوښه باندې مخته روان وي. د ننګرهار ولایت سره رود ولسوالۍ کټپور کلي ته د تور غره بیخ ته راغلي یاستو. دلته نو د لوط علیه السلام د قبر په اړه به مو حتما یو څه اورېدلي، که نه مو اورېدلي نو اوس به له خیره د خپرونې په جریان کې وګورئ چې دلته د لوط پیغمبر یا لوط علیه السلام قبر د مقبره یې ده. له پخوانیو خلکو نه په شفاهي ادبیاتو په چوکاټ کې سینه په سینه دغه مسایل را نقل شوي دي چې دلته د لوط علیه السلام قبر و. دلته به ډیری خلک د ځینو مرضونو د ښه کېدلو په خاطر باندې راتله. ځینې به راغله دلته به یې لنګرونه باندې کول، دیګ به یې پخاوه او دلته به یې ټوله ورځ تېروله، بیا به تله. یو څه بل هم ما واورېدل چې دلته به وایي ځینې خلکو لیونیان یا هغه خلک چې عصباني ستونزه ولري راوستل به یې دغه زیارت کې به یې څو شپې ورځې تېرولې او له هغه نه وروسته به الله تعالی بیا هغه ته روغ صحت ورکړه او ښه کېدل به. جوړونه، روغونه او ښه کونه دا د الله کار ده، په دې باندې موږ او تاسو بهتره پوهېږو. خو ځینې خلک بیا وایي چې الله تعالی تا ته یو څوک واسطه کوي او بیا تا ښه کوي. مثلا یو څوک سوال کوي چې الله تعالی دې زما دغه مشکلات رفع کړي، خو ځینې وخت بیا خلک وایي چې الله تعالی دې د دغه کس له رویه زما دغه مشکلات رفع کړي او حل دې کړي. د لوط علیه السلام قبر د مختلفو کیسو افسانو څخه یوه ډکه مقبره ده، یو ډک ځای ده یا یوه ناو ده. یو څه چې ما بل ولیدل د تورغر په دغه لمنه کې ډیری ناوونه دي، ډیری دغسې خوړونه دي چې له پاسه راښکته شوي دي. په هغې کې چې دا ونې بوټي کم وه، خو دلته ما ډېر تر سترګو سو. څنګ ته مې ولاړ د همدغه کلي یو اوسېدونکی د کاکا مو را پیدا کړه، ډېرې مو ځان سره راپورته کړه چې د دغه قبر په تړاو د دغه ناو په تړاو باندې کوم تاریخي افسانې کومې کیسې دي نو هغه به له خیره موږ ته پته په پته باندې کړي یا په نوبتوار شکل به له خیره دغه کیسې موږ ته کوي. سلام کاکا، ستړی مه شې. السلام علیکم. خیر په خیر یې جوړ یې. ډېره زیاته مننه. اول خو به دې زحمت وبخښې چې ته م له یخ سوري راپورته کړې دلته م راوستلې. ما خدای دې تاسو وبخښي، دا خو بس موږ وظیفه ده باید تاسو ته معلومات درکړو. عزتمن شې کاکا، الله دې وبخښه. موږ لیدونکو ته ځان معرفي کړي چې تاسو نوم څه ده او دلته د کوم کلي اصلي اوسېدونکي یاست؟ غلام صدیق ده او د کټپور د کلي اوسېدونکی یم. غلام صدیق کاکا، له پیدایښته تر دا اوسه د ټول عمر هم دلته تېر شوی؟ ټول عمر مې هم دلته تېر شوی. د همدې تور غره په لمنه کې؟ همدې تور غره په لمن کې او د همدغه ځای بس همدلته هم تعلیم کړی او د همدغه ځای. ښه تعلیم خو دې ښه وکړه چې یادونه دې وکړله. تعلیم دې څومره کړی؟ 12 کاله مې کړی. 12 نه باندې. بیا دې وظیفه هم وکړله؟ بیا ورپسې وظیفه وه. پخوا وخت کې د پولیسو کې وظیفه وه، خو بعد هغې نه وظیفه پاتې شوه رانه د شرایطو په دغه باندې. یو څه نظامونه خو به هم ستا مخکې لاندې باندې سوي. تاسو چې دلته وخت تېر کړی نو ډېرې زیاتې کیسې او ډېر زیات مسایل به درته تاسو ته زده وي. وړاندې به جګېږو د لوط پیغمبر قبر ته به هم ورځو، د لوط علیه السلام قبر به هم ګورو، هغه په تړاو به مختلفې کیسې. خو پیل کې تاسو یوه یادونه وکړله چې دې ته د ناوې تیږه وایي. دې ته خو موږ واړو پخوا وخت کې راتلو، موږ د خپلو سپین ږیرو نه پوښتنه کوله چې دې ته څنګه د ناوې تیږه وایي. هغوی ویلې چې پخوا وخت کې کومه ناوې وه او په دې دغه اوښ باندې سپاره وه. که پام دي په دې تیږه د اوښ پلونه هم دي ګوره، او بس دلته سپاره وه. کوم وخت کې چې کفار پرې راغلي دي، بیا دوی د خلکو دا د ورا خلکو دو سوال کړی چې خدایه موږ د دو د شره وساتې
او موږ د دې کافرو نه په امان کې وساتئ. دا د دوی سوال قبول شوی و، دا ناوې او دغه دا تیږه ګرځېدلې وه، دا خلک چې دا بې میوې ونه او دا دغه ګرځېدلې دي، ونې ګرځېدلې وې. څومره نښې نښانې چې دا د ونو یا د تیږو یا د بوټو ښکاري، دا هغه د پخوانیو افسانو یا د ورا کیسه ده؟ و دا همدا کیسه ده. او بله دغه د دغه تیږو ده، دا تیږې ګورې دا ډېرې غټې تیږې وې او بارې وې دلته، یعنې دومره غټې تیږې پرتې وې چې دا اوسني انسانان دا تیږې بې ځایه کولی نه شي، خو دا د خلکو میده کړې دا تیږې او کورو ته آبادۍ ته ویوړې. نو دلته دا د دې تیږو په ارتباط موږ د خپلو سپین ږیرو نه پوښتنه کړې وه پخوا وخت کې چې دا تیږې دلته کوچیان اوسېدلي که څنګه چل ده. بیا هغوی ویلې چې موږ د دې خپلو پلرو نه پوښتنه کړې ده، هغوی ویلې چې دغه لکه موږ چې د هغو نه پوښتنه کړې، هغوی بیا ویلې پلرو یې چې موږ د خپلو پلرو نه پوښتنه کړې وم چې دغه تیږې چا راټولې کړي یا څنګه ایښودل شوي، هغوی ته هم دا معلومات نه وو، یعنې دومره پخوا نه دا تیږې دلته ایښودل شوي وو. یعنې که ووایو پیړۍ پرې تېرې شوي دي؟ پیړۍ پرې تېرې شوي وو، زیات وخت پرې تېر شوی، ځکه چې موږ نیکونو د خپلو پلرو نه پوښتنه کړې وه، هغوی هم په دې ارتباط معلومات نه لرو. یو بل څه ما چې وړاندې یادونه وکړله، دا پورته ناونو کې یا ښکته ناونو کې ونې او بوټي نه دي پاتې شوي په جای، دې څه علت کېدلی شي؟ دا بعضې خلکو چې راغلي دا لرګي یا خس به یې نه لرودل که نه، هغو به راتله غره ته، دا به یې وهلې، دا به یې کورو ته وړي. خو دغه زمونږ منطقه چې لږ سرسبزه پاتې ده، موږ دا خلک نه پرېږدو، ځکه دا ډېره ښکلې منظره ده. خلک د تفریح لپاره میلو ته راځي، یو ځای نه بل ځای ته راځي، نو موږ ممانعت کوو، څوک نه پرېږدو دې لپاره چې دا منظره زموږ خرابه نه شي او خلک راسي دلته میلو ته یا دغه ښه ښکاره شي دا ساحه، نو د هغې په ارتباط موږ دلته څوک نه پرېږدو چې دا ونې ووهي. بس دغه یو منظره ده، خلک میلو ته راځي، څوک زیارت ته راځي، څوک یو ولایت نه څوک بل ولایت نه راځي، بس همدې په خاطر موږ دا ځای خپل ساتلی دی. لیدونکو مخ پورته ورجګېږو او د لوط علیه السلام هغه مقبره یا قبر تاسو ته ښیو. د لوط علیه السلام د مقبرې په تړاو باندې ځینې باورونه لري چې دغه مقبره په ایران کې ده. ما ځینې ویډیوګانې کتلې وې، زه چې مخکې دلته راتلم نو هغې نه مخکې ما سرچ وکړه په یوټیوب کې، په ځینې نورو سایډونو کې د ده په تړاو چې دغه مقبره یې چېرته ده. یو باور دا و چې هغه هلته په ایران کې موجود ده، خو د دغه مقبرې په تړاو بل خیره کاکا را سره ده، نو کاکا به موږ ته تفصیلي معلومات راکړي. موږ مخ ته جګېږو، تاسو موږ سره اوسئ. څه په دې تیږه باندې د دې لارې نه ولیدل، دلته یې نو یوه ټپه لیکلې ده چې زیارت ته راغلې سوال دې وکړه، زیارت ته راغلې سوال دې وکړه، په زړه دې زه وم که دې نور کول سوالونه. زموږ د ادبیاتو لړخه ټپه یا ټیکۍ څه ورته وایي، نو لیکل شوی ده ممکن کوم مین یا کوم عاشق لیکلي چې دلته راځي سوال دې کړی، زه دې په زړه وم که نه نور سوالونه دې کول. د دغسې د مینتوب د سوالونو د ځینو امراضو د ښه کولو په خاطر باندې، د ځینو نورو مشکلاتو په خاطر باندې به له پخوا نه خلک ځینو زیارتونو ته تلل. دا چې دلته هم څوک راتله یا نه راتله، د دې په تړاو خو به کاکا وروسته موږ ته معلومات راکړي، وبه غږېږي را سره، خو دا یو ښکاره ثبوت ده چې تاسو ته ما وښوده. د ګل وطن لیدونکو، دا د زیارت دروازه ده. زیارت ته ور داخلېږو، دلته یو مسجد هم شته ده، یو دوه دانې چې ده چې ده سیله خانه. ښه، دلته نو مسجد هم شته ده او سیله خانه ورته وایي. دا چې دلته څه کیسه وه یا څه مسایل وه، نو دا به هم کاکا موږ ته ووایي. او قبرونه دوه دانې دي او په همدې باور دي چې یوه د لوط علیه السلام د میرمنې قبر ده، یو د هغه میرمنه ده، یو د لوط علیه السلام مقبره ده یا قبر ده. درنو لیدونکو، شاته په همدغه کړکۍ باندې وایي، په دغه دروازه باندې بله دروازه ده ور داخلېږو. کوم قبر چې تاسو وینئ یا درته ښکاري، دا د لوط علیه السلام قبر ده. خو کاکا وایي چې کله به څوک دلته راتله، پخوا وخت کې د زیارت نو یو مینجاور یا یو ساتونکی درلوده. هغه ساتونکی به په دغه ساحه کې وای ناست و، فرش یا
پوزی به یې غوړولی و او له دغه زیارت یا د قبرونو ساتنه به یې کوله. موږ ورته ګډونچی وایو یا د منګیو ځای د ګړیو، هغه به اوبه راغلې وي او 8 دانې منګي به ول دلته، نو خلکو به اوبه راوړل، دا څوک چې زیارت ته راتلل دغه ساتونکي به راوړي، دا څوک چې زیارت ته راتلل چا به اودسونه کول، چا به اوبه څښلې، چا به که دیګ شی باندې کاوه، نظر به یې باندې کاوه، خیرات هلته تنور هم و هغه وړاندې ځای کې، نغري به هم دلته، خو نغری خو اسان ده، هغه مشکل خو 2 تیږې کېږي نغری ده، او دې تنور هم لرو، د خلکو به په تناره ډوډۍ پخوله، دلته به تر ډېر وخت ناست ول، تر څو چې مازدیګر یو ساعت 2 ساعته به ناست و، بیا به تلل. او دلته داسې وړاندې ننوځېده خو نو د لوط پیغمبر دغه ده مقبره ده، نو دا به وګورو چې دا متر کړې نه ده، نو خو لویه مقبره ده، نو چې 100 متره به وي. د کومو مرضونو درلودونکي خلک به دلته راتله چې هغه مرض به یې درلوده؟ ولا دا د مختلفو مرضونو داسې، نو لکه میاجي صاحب ته چې ځي بعضې خلک چې یا یې شمال وهي یا یې دغه کړي، دوی ته د هر مرض والا راتلل، چې هر مشکل به یې لرده راتلل دلته، نو یوازې د دغه لپاره نه راتلل، د یو مرض لپاره، هر مرض به چې و د هغې لپاره، د اکثره خلکو به اولادونه نه کېدل دلته راتله، بعضې خلک به هر څه تکلیف به چې و راتله به دلته. دغه د سپونې یا د زخو یا د نور بدن باندې مخارخ راغته، دغه خلک هم اکثره دلته راتله؟ اکثره هغه خلک هم راتله، اکثره دوسې خلک راتله چې دې ځای نه به یې خاوره وړه، د حیوانات به یې چې مثلا غوا یا غویی یا پسونه به یې چې دغه و، دې ځای خاوره خو سره ده که نه، نو دا به یې وړه د هغو په تندي باندې یا د هغو په ملا به یې دغه کشوله خاوره، رنګ غوندې به یې ورکوه، الله تعالی به ښه کوي. لیدونکو ښه کوونکی صحت ورکوونکی الله ده، خو بیا به هم د پخوانیو افسانو له مخې نه خلک به راتلل او دلته به یې سوال کاوه او الله تعالی به د هغوی هغه مرضونه ښه کول. ګرمي هم ډېره زیاته ده، خو تاسو را سره دغه مقبره وګورئ، دا قبر وګورئ چې تقریبا د اندازې له مخې له 20 مترو اوږد ښکاري. دا چې 2 متره ده، نو کاکا هم وایي چې موږ دا متر کړی نه ده، نو موږ ته معلومات شته ده، خو تاسو یې را سره وګورئ. راځه میهنه نو خلکو ته دغه لیدونکو ته دغه مقبره ور وښیه چې دغه څومره اوږده مقبره. د ګل وطن لیدونکو دلته مې یو څه ولیدل چې تازه نو نه پوهېږم چې 2 ورځې به کېږي، 3 ورځې به کېږي، اونۍ به کېږي. یو څه وړې وړې تیږې او پرخې راټولې سوي دي او دغلته داسې وړې وړې ټوپکۍ ترېنه جوړې سوي دي یا ډېرۍ دي تیږو نه. کاکا د دې تیږو په تړاو که راته ووایې، دلته خو حتما څوک راغلي دي او دغه تیږې راغونډې کړي، دا په کوم تعبیر دي؟ دا خو دا بعضې خلک چې دلته راځي دا په دې عقیده دي، یعنې دا چې الله تعالی موږ ته دولت راکړي یا پیسې راکړي موږ ته، دې لپاره دغه تیږې راټولوي دلته دغه کوي. درنو لیدونکو د دولتدارۍ په خاطر باندې یا د پیسو په خاطر باندې یا د مالدارۍ په خاطر باندې ځینې خلک د زیارت ته راځي چې وایي زه مالداره شم، نو هغوی دغلته تیږې راټولې کړي، سوال وکړي او بېرته ځي. دا چې ورکړه د یو بل خالق په لاس کې ده او ورکول او اخیستل د هغه کار ده، هغه خلکو ته هر څه ورکوي او هر څه ترې نه اخلي. خو بیا هم ځینې خلک د پخوانیو تاریخي افسانو له مخې نه، پخوانیو تاریخي کیسو له مخې نه، له یو تعبیر له مخې نه خلک ځینو زیارتونو ته ورتګ کړي. نو دا هم تاسو وکتل. یو بل څه چې تاسو ته وښیم، ډېر له پخوا څخه دلته خلک راتله، خو بیا هم ځینې تاریخي سنې دلته لیکل شوي دي چې یو څوک راغلی مثلا سوال یې کړی ده، نو هلته یې په دې تیږه باندې نقش ویستلی ده، هغه کال هغه سنه او هغه تاریخ یې لیکلی چې په کوم تاریخ باندې راغلی دلته. د ګل وطن لیدونکو مسجد ده او دلته هم په دیوالونو باندې خلکو ځینې نښې نښانې د لیکلو ایښي دي. څوک چې راغلي دلته د یادګار په ډول باندې خپل نومونه یا د خپل نومونو مخففات یې لیکلي دي. د دغه جومات په تړاو کې یو څه راته ووایه چې دې جومات کې به خلکو منځونه کول، هغه وخت کې چا جوړ کړی و، تا څه اورېدلي و نه دي اورېدلي؟ د ده په تړاو کې لږ معلومات راکړي راته. دا جومات خو دا کوم خلک بس دلته راتلل دغه ته زیارت ته، نو د مانځه ټیم بس کېده په دې جومات کې مونځ کاوه. او بل دا جومات په دې قسم نه و چې اوس تاسې ګورئ، دغه جومات خپله د دې ولس له خلکو لخوا جوړ شوی و، هماغو جوړ کړی د لرګي ټول مصارف هغوی کړي وو،
او دغسې اوس داسې ګورې نو دا په دې انقلاب کې دا د روسانو وخت کې دا ځای بمبار شوی و او دا زیارت سوځېدلی هم و دغسې وران شوی دی بمبار کې. دا مې اورېدلي وو چې دلته به د روسانو ټانګون راتلل خو هغه له وړاندې درځي نه چې موږ راپورته شو له هغه نه پورته نه سوی راتللی. په دې تړاو څه معلومات لرئ؟ والله دغه ټانګونه خو دې خوا راغلي نه دي اګر چې خپله دا پیاده و روسان پاس د غرو ته هم ختلي دي خو ټانګ دې خوا اګر چې ګاډي راځي خو ټانګ نه سوه راتلی دې خوا ته یا به یې پټۍ وشکېده یا به یې زنجیر وشکېده یا به یې بله وارث پیدا کړ نو پاس نه سوه راختی. صرف چې دا بمبار هم سو دلته پخوا د تنظیمو وخت کې بس دا تیارې به د روسانو ګرځېده یا به یې څه ولیده یا به یې کوم نفر ولیده نو بمبار یې کړی ده دلته دا بمبار کې دغه شوی دا زیارت شهید شوی ده. تاسو دا مسجد را سره وګورئ موږ به مخته ځو او هغه ځای هم تاسو ته ښیو چې دلته په پخواني تعبیر لیوانیان یا عصباني خلک راوړل کېدل او دلته به څو ورځې تېرولې بیا بېرته له دې ځای نه روغ رمټ وتل. لیدونکو دغه مسجد سره خوا کې چپ لاس ته یو اتاق ده یوه کوټه ده نښې نښانې اثار ښکاري چې دلته هماغه پخوا جوړه شوې ده. جوړښت به وګورئ چې دلته به څه کیسه وه دلته څه روان و. کاکا د دغه ځای په تړاو کې ووایه چې دغه کوټنۍ د څه لپاره جوړه شوې وه؟ دغه خو د سیلخانې په نامه وه دا خلک چې اعتکاف ته پکې کښېني نو دا بعضې خلک به راتله یا د روژې میاشت کې یا بل څه مشکل به یې لرو د زیارت ته به راتله دلته به اعتکاف ته کښېناستل په دې کوټه کې. دا خو پخوا روغه کوټه وه سمه جوړه وه دروازه یې لرودله کړکۍ یې لرودله دا بمبار کې بیا دا کوټه هم تخریب شوله او دغسې خرابه شوله. او د عصباني خلکو یا د ځینې لیونیانو په خاطر هم کوم ځای وی درلوده؟ هغه ته مخامخ یوه بله کوټه ده هغه د عصباني و بعضې مرضونه چې خلکو لرودل هلته به راتله هلته به یې د یو مودې لپاره خپل مریض په کوټه کې ساته او بیا به نو بال هغې نه به و چې دغه به سو ښه به سو بیا به یې د ګل وطن قدرمنو لیدونکو دا وه تورغر کټپور کې زموږ نننۍ خپرونه نو د کاکا ستانګي صاحب او استاد په همکارۍ باندې تاسو ته برابره سوله دلته موږ راغلو دوی را سره وو نو تر بیا چې زه فضل مالک ترین او ما سره زما همکار ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږو تر هغې مو په پاک او لایزاله رب سپارو د یو سوکاله افغانستان په هیله.